Assalamu alaikum. Welcome back. Today we are going to learn English about how to talk to a taxi driver in English language because most of people are having a lot of difficulty speaking English and therefore I want to make this video for all people to speak English everyone. نن به تاسو هم زده کړئ چې په انګلیش کې به د ټیکسي ډرایور سره څنګه خبرې کوي ځکه چې ګڼ شمېر پښتانه وروڼه او خویندې په بهر ملک کې یا په خارج کې اوسېږي او هغوی ته دا ډېره غټه مشکل وي او ورته ډېر غټ پرابلم وي چې د ټیکسي ډرایور سره یا د بس ډرایور سره یا په ریل سټیشن کې د خلکو سره خبرې اترې وکړي او دا ورته ډېره غټه ستونزه او غټ مشکل وي چې دوی سره د خپل ټیکسي ډرایور سره خبرې وکړي نو انشاءالله اوس به موږ دا فیصله کړې ده چې زه به ستاسو دپاره په داسې یو اهم ټاپک باندې ویډیو جوړوم کوم چې د خلکو ډېر ضرورت وي او د خلکو ورته اړتیا وي نو اوس راځئ چې دا ویډیو سټارټ کړو او څه ترېنه زده کړو د ویډیو ټاپک دی څنګه خپل ډرایور سره خبرې کولی شئ how to talk to your driver hi where are you going سلام چرته ځې چرته روانې ډرایور ورته وایي صحیح ده بیا ورته ته څنګه وایې I am going to market زه مارکیټ ته ځم بازار ته ځم داسې ورته ویلی شي shall I put your bag in the trunk آیا ستا بیگ په شاته په ډیګۍ کې ډاله کې ایږدلی شم no thanks I will keep it with me نه وایي زه دا ځان سره په خپله ایږدم په ټینکۍ کې یعنې شاته په ډاله کې نه ایږدم یا که ته چېرته غواړې چې یاره په دې ډیګۍ کې شاته ډاله کې دا زما بیگ کېږدې نو څنګه به ورته yes open the trunk please open the bag please bag and trunk دا دواړه شاته ډالې ته ویلی شي صحیح ده ډیګۍ ته یا ټینکۍ چې ورته وایي صحیح ده کله چې په ګاډي کې کېناستې نو د ډرایور نه ته تپوس کولی شي یعنې چې زه به په څومره وخت کې مارکیټ ته ورسېږم یا وبرسېږو how long will it take to the market په څومره وخت کې به بازار ته ورسېږو صحیح ده نو هغه به تا ته ووایي چې یاره 10 منټه کې 20 منټه کې نو هغه به ورته ووایي څنګه به جواب درکړي about 30 minutes په نیمه ګنټه کې تقریبا 10 منټو کې یا تقریبا 20 منټو کې about 20 minutes are you in the hurry are you in a hurry نو هغه تا ته وایي چې آیا په تا باندې تعدي ده ناوخته یې در باندې ته به ورته څه وایي yes I am a bit late او زه لیټ شوم لیټ شوی یم صحیح ده fasten your seat belt fasten your seat belt please هغه تا ته وایي چې یاره خپل سیټ بیلټ چې کوم دی هغه وتړه ته به څه ووایې okay are you going to buy something there آیا ته هلته ځې چې څه واخلې ډرایور به تا نه تپوس وکړي خپلو کې به ګپ شپ تاسو لګوئ صحیح ده هغه تا نه تپوس وکړي چې آیا ته څه اخلې چې ځې بازار ته ځې مارکیټ ته ځې نو هغه تا نه څنګه پوښتنه وکړي داسې پوښتنه به نه وکړي are you going to buy something there آیا ته هلته ځې چې څه واخلې څه اخیستلو دپاره ځې یا we are out of everything like sugar rice flour etc مقصد کور کې هیڅ هم نشته لایک مطلب لکه چینی وریجې غوړي او داسې اوړه هیڅ هم کور کې نشته دی okay here is the market ډرایور به وایي چې ښه نو دا بازار دی دا مارکیټ راورسېدو صحیح شو نو ته به ورته بیا څنګه وایې چې یاره ما دې غاړې ته کوز کا یا مې دې دروازې سره کوز کا یا مې دې کونج یعنې ګوټ کې مې کوز کا غاړې ته یا مې دې دوکان سره کوز کا نو دا ډېرې خبرې په لاره کې راځي چې ته ورته خپل ډرایور ته ووایې چې ما په دغه ځای کې کوز کا او هغه دې بیا په غاړه کې کوز کړي د دې ویلو طریقه به بیا څنګه وي څنګه به ورته ویلی شي چې په دغه ځای کې مې کوز کا نو ډېره اسانه طریقه ده can you drop me up by the door آیا ته ما دغه دروازې سره ښکته کولی شي یا مې دغه کونج سره کوزولی شي can you drop me up around the corner دغه
کونج سره مې کوزولی شي او کونج یا ګوټ چې ورته ویل کېږي. Can you drop me off near the shop؟ آیا ته ما دغه دکان سره نږدې کوزولی شي؟ نو دې کې ډېرې خبرې نورې هم شته دي چې تاسو ورته د ځان نه جوړې کړئ دغه جملې، یعنې تاسو داسې جمله جوړولی شئ چې یاره دغه خوا کې مې په دغه ځای کې کوز کا. Can you drop me off on the left؟ دی ګس طرف ته مې کوز کا، چپ طرف ته مې کوز کا. Can you drop me off on the right؟ ښي طرف ته مې کوز کا. نو دا تاسو یو بل سره دغه خبرې کولی شئ په انګلیش کې چې د خپل ډرایور سره داسې خبرې کولی شئ. صحیح ده؟ ته به ورته ووایې چې یاره څو روپۍ شوې؟ How much is it؟ څو روپۍ شوې؟ څو پیسې شوې؟ او تا ته چې ووایې چې یاره $30 یا $50. او تا ته ووایې چې ها here is $30. او تا ته ووایې چې okay thanks. Don't forget your things. او تا ته څه ووایي؟ ډرایور به ته ووایي چې خپل څیزونه مه هېروه، یعنې خپل څیزونه د هېر نه شي هغه راواخله شاته په ډیګۍ کې چې کوم پراته دي. Don't forget your things. خپل سامان هېر نه کړئ. Okay bye. Have a good day. Have a good day. ښه ورځ ولرئ. بل ورته وایي چې okay bye. ته هم ښه ورځ ولرئ. نو دا به زمونږ د ټیکسي ډرایور سره چې کمې خبرې کېږي په انګلیش کې، زمونږ ګډ شمېرونه چې په خارج ملکونو کې یعنې په یورپ ملکونو کې پراته دي او دغه خبرو سره ډېره ستونزه مشکل لري. نو تاسو له پکار چې دغه ویډیو وګورئ، د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او زمونږ دا چینل چې دی دا در سره هم سبسکرایب کړئ. See you inshallah the next time with another lesson. د الله په امان خوشحال او آباد اوسئ.